په مجهز کمپیوټر لب سمبال د روزنیز مرکز کې به پر یو وخت تر 50 پورې زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابرېږي. د روزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د یاد ښوونیز مرکز د پرانیستنې پر مهال مسؤلین ژمن دي چې ځوانانو ته به د زده کړو ترڅنګ کاري فرصتونه هم برابر کړي. د یاد ریاست د مسؤل قاري غاولي قریشي لخوا ځوانان تعلیم ته وهڅول شول ترڅو د دې لارې هېواد ته د پرمختګ لامل سي. او دا ولې تاسو وینئ چې د مرکزي مسؤلینو لخوا څخه موږ تاسو ته 15 داسې کمپیوټران راکول شول چې ان شاء الله د کمپیوټران په توسط سره به زموږ ځوانان وکولای شي چې په کمپیوټر په برخه کې خپل هغه زده کړې پر مخ یوسي او نور هم خپل زده کړو ته پرمختګ ورکړي. ځوانان خوشاله دي چې په لومړي ځل د کمپیوټر د زده کړو په برخه کې یو مرکز ورته پرانیستل کیږي. له مسؤلینو مننه وسوه چې د ځوان نسل د ښې راتلونکي لپاره لاس په کار سوي دي. زما نوم غاولي حسین دی، د مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. نن ورځ د اطلاعات فرهنګ د روزګان ولایت اطلاعات فرهنګ ریاست ته راغلی یم. دلته نن د کمپیوټرانو سیم فعاله سو. نن افتتاحیه غونډه وه چې موږ ګډون شکل وکړل. د دې نه پسته به موږ په دې کې زده کړې کوو په وړیا ډول باندې. ډېر خوشحاله یو موږ خپل در وسه در توانه خپل کوشش کوو چې زده کړو. تر دې وړاندې هم یاد ریاست کې د انګلیسي ژبې د زده کړې ترڅنګ په یو شمېر نورو برخو کې ځوانان روزل سوي وه، خو دا لومړی ځل دی چې د کمپیوټر د زده کړې په برخه کې یو مجهز مرکز ورته پرانیستل کیږي.